نه ملاويږي په دکان کې دا په 100 ورکې دلته په 50 ورکو دا جرابې په دکان کې په 100 ورکې دا دکان کې په 100 په 120 باندې هم دا شي نه ورکوي ولا ولې حالت هغه خوشاله یې ژوند نه یاره خو گزاره پکې به زمون کېږي خو حکومت کې خوشاله یې دې کې خو اوس گزاره کوي خو دا بل حکومت هم به ته راشي د خیره به خوشاله شي دا به کله راځي تقریبا نو ان شاء الله دا اوس دغه شروع کوي خو هم چې ډېر زر به راشي د خیره ساګو وخت به کې دومره نه څونه ټیم به ولګي نو بس دا خو بس دلته دا مال خرڅوي څونه عمر به دي زما بس 20 سالي عمر نه ډېر کم کار کوي خو بس 20 دي تعلیم دین دی کړه تعلیم دا اتم نامه پوری کړ دې به مو پرې خده ولې بیا پرې خو بس اسی بهرین خو ډېر ښه په ترقۍ روان دی او تا بیا تعلیم به کې پرې کړه بس څه کینو بس څه در سره دي څه خرڅه بس دا دي 100 روپو څلور دانه خرڅو دا لنډې کار کوونو یو پریوز کې په 20 دا په یو 30 منی پریوځي کنه 20-30 منی پریوځي کنه 100 روپو چاره او په دې کې چې خوند کې دا خو تاسو نه راځي دا چې فیس چې ډېر خپس وی لکه څنګه دا چې کم دا خو ډېر خپس دی او دې راځي خو هغه حالت مونږ چانټي کوتی نه ټوپۍ دي سر دا ټوپۍ سولې او دا ټوپۍ سولې قیمتونه ورسام وایي کنه یاره ها قیمت هم وایي په 100 روپۍ ورګي دا 50 ورکوم 150 روپۍ یو نیم 100 روپۍ باندې بس سیل نه ورګه دا خو دا یو پټ چې کم نه 150 نه دروند دی په 150 روپۍ ورګي بوټان خرڅو پېښ غریبي پکې چڼاو چارته کم ځای وټان دي دا د بارمک ناراضي پېښ ولې د امریکای غام پکې شته د درځي غاشته د مونږ پکې پټ خو ساري پټ دا خلیته زکور مگر افه دي دا شانته بس څه دا شانته اینو او دا نور دا واړه چې پکې دا حریم د خلکو تشنیش دا ترکیه والا مال دا د انګلند والا مال دی څه پېښ ولې دا پاکستان کې نه چلیږي دا د یخ علاقو مال یا خو علاقو مال دا ګلګت سکردو ته خلک وړل ته په 100 روپۍ ورکړي خو پته نه لګي د روړې کو ته خلکو شیر ډیر شوی دا خو څنګه دی اوري السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر دی بالکل څه نوم دی روزانه ریاض کم ځای لیاس باجوړ څه کېدل الله وزل دا جرابې مرابې خرڅو د خیر څونه وخت دا جراب ورکړي یاره دا خو مونږ تقریبا یو واته کال نه بکیږي څونه عمر دی ولستان زما به دا 28-30 به څنګه دا کاروبار خروان دی کنه نو بس گزاره کوي لا په الحال خو مزه نشته دی او ان شاء الله رسته کېږي یخني ولګي کومه جرابې دي دا میکس دي څه نه دی او څه پاکستاني ها دا نه د گنج منډي کې قبل ځایته نه نه نور بازارونو ته جو دلته صرف د جمعې پورې راوځي ها څنګه وي سګرانی وي خې وي بیکاره دي بګي څنګه قسمونه دي نو بس دا خو د اوس وخت لپاره دا خې دي لکه چې ګرانی ډیره د خلکو ته د ارزانه ملاويږي په دکان کې دا په 100 ورکې دلته په 50 ورکو دا جرابې په دکان کې په 100 ورکې دا دکان کې په 100 په 120 باندې هم دا شي نه ورکوي ولا ولې حالت هغه ولې ګرانی ورکې نو هغه پس کرایه ورولې د دکان هغه خوشاله یې ژوند یاره خو گزاره پکې به زمون کېږي خو حکومت کې خوشاله یې دې کې خو اوس گزاره کوي خو دا بل حکومت هم به ته راشي د خیره به خوشاله شي دا به کله راځي تقریبا نو ان شاء الله دا اوس دغه شروع کوي خو هم چې ډېر زر به راشي د خیره ساګو وخت به کې دومره نه څونه ټیم به ولګي نو بس دا خو دغه ته لنګ مارت په خیره کامیاب شي نه دی به دا انپورټ حکومت به خیره تختی نو مو خو چې څومره زر تر زر کېدې شو وتختی پښتنو ته څه پیغام ورکړي نو پښتنو ته زمونږ دا دغه چې د خیره مو د خان سپورټ وکړو غون دا بس خپل اتفاق په دغه کو او د لیډر به نه ملاويږي مونږ ته د شان لیډر لکه بیا نه راځي نه راځي به بس دا دوه لیډرانو یو ذوالفقار علی یو دا او نور به مشکله ده کو به مونږ ته ملاوي شي زه مهرباني دا میکس دي څه نه دی او څه پاکستاني ها دا نه د گنج منډي کې قبل ځایته نه نه نور بازارونو ته جو دلته صرف د جمعې پورې راوځي وعلیکم السلام څنګه یې خای شکر د الحمدلله خیر مم نه وکیل احمد وکیل احمد صاحب د کوم ځای زه سوات کې کوم ځای سوات کې د بالاګړې څه خرڅه دلته بدل دا مال دی دا لاړ مال خرڅونو کوم مال لاړ مال څه سدي پدې کې د کې شټونه دی ورته هغه دی پینټ وخه کنه مونږ ته کوم شرط دی صحیح قیمتونه دي صحیح حساب کتاب دی دا شټونه دی ورته دا پینټونه دي 100 روپۍ د سیل لګول دي 100 روپۍ ها 100 کسو کوم پینټ مالي 100 روپۍ باندې 100 روپۍ باندې خلک وايي منګای دی ته داسې خخ شزونه په 100 روپۍ باندې کار بس کوي بس منګای نشته خیر دې مړه د چلےږي پاکستان دی پاکستان کې چلیږي منګای وکړه ها څه پیغام ورکې پښتنو ته بس پیغام دا ان شاء الله بس خیر دی یار
السلام علیکم وعلیکم السلام. څنګه روزانه شکر دی خیر. تاسو څنګه یې ښه؟ څه نوم دی عبدالغفار. عبدالغفار صاحب د کوم ځای یې؟ زه سوات بحرین. سات بحرین. ها. څه کېدل دا بس دلته دا مال خرڅو یو. څونه عمر به دي وي؟ زما به څه 20 سالي. 20 سال ها. عمر نه خو ډېر کم کاره کېږي. خو بس 20 دی. تعلیم دین دی کړه تعلیم یې د اتم نامه پورې کړی دی بیا مو پرېښی دی. ولې بیا پرېښود؟ بس هسې بحرین خو ډېر ښه په ترقۍ روان دی او تا بیا تعلیم پکې پرېښی. بس څه کوې نو بس. څه در سره دي څه خرڅ دی؟ بس دا دي د 100 روپو څلور دانې خرڅو دا لنډې کار کوو نو. کله نه لنډې بس دا زموږ خپل نه دی دغه کس دی دا مونږ دا نیک ده مونږ خو ورسره دیاړي کوو. د څونه وخت نه دا دیاړي کېده؟ زما صرف جمعې ورځ راځم نور ورځې مزدوري کوم. نور څه مزدوري کوې؟ نور د A to Z اړه کېیم. په دې کې څه سوي په دې کې چې دي کومه نور دا هر شی راځي هر نمونه مال راځي. ته معلوم په دې کې راځي که نه ښه به راځي باد هم راځي. ها تاسو څنګه پہچان کوئ چې دا ښه دی دا ګران دی؟ چې کوم ښه هغه مونږ هلته چانډي کوو دا چې نور وي نو دا به سیل لګوو یو داسې مخې ته خرڅوو. دا په 30 روپۍ یو پرېوځي که په 20؟ دا په یو 30 منې پرېوځي که نه 20-30 منې پرېوځي که نه 100 روپو چاره. او په دې کې داسې ښه غونډه کې دغه خو ستاسو نه راځي داسې فیس چې ډېر ښه فیس وي لکه څنګه دا چې کوم دا خو ډېر ښه فیس دی. او داسې راځي خو هغه هلته مونږ چانټې ګوتې نه نو هغه بیا پاکستان ټاون ته او پېښور موړ ته او دې بازارونو ته ځي. څنګه مارکیټ دا ځل ګران دی ارزان دی؟ مارکیټ یو دا ځل یو لږ ګران غونډه کې دی. ګران پیغام به پښتنو ته ورکړې؟ بس څه ووایم نو څه زړه کې دې څه ارمان وي مراد سعید صاحب ته وایې یا بل چا ته داسې؟ نه نه زړه کې مو انشاءالله څه ارمان نشته دی. مهرباني. ټیک ټیک. السلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه روزانه ښه یې؟ خیرت ته جوړې ژوند ښه تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله. کوم ځای یې؟ د کوټې یم. کوټه کې د کوم ځای یې؟ کوټه کې د پښین یم. څه خرڅېدل دا؟ دلته ټوپۍ خرڅوم سر. کومه کومه ټوپۍ دي موږ ته وښایه که نه؟ ټوپۍ دغه ټوپۍ دی سر دا ټوپۍ سولې او دغه ټوپۍ سولې. قیمتونه ورته هم وایه که نه یاره؟ ها قیمت یې هم وایه په 100 روپۍ ورکړې؟ دا 50 ورکوم. ټوټل به 50 که چې کومه یوه چا خوښه وي؟ کومه یوه دې خوښه سول هغه 50 درکوم. باندې او دا د کوم ملک دي؟ دا تقریبا د جرمني سم راځي کوریا سم راځي. دا نوي دي که زړې؟ دا زړې دی لنډه ده دا. چاینا جرمني کې دومره ډېر خلک دي که دا دي دغه دوره ډېر شیزونه علي بیا یې ګزاري؟ نو کېدلی شي دا مال ته دغسې مطلب ایکسپایر سي بس بیا دې خواته راستوي. دومره مالداره خلک دي چې دومره ډېر عرصه ورسره دي؟ کېدلی شي دا. دا بیا موږ ولې دومره غریبانانو چې د هغو د عرصه اخلو؟ خو بس خو داسې دا چې دلته زیات کاره لنډه خلک ډېره خوښوي چې هغه مطلب ښه شی دی. څه پیغام به ورکړې د لنډې حوالې سره بل څه پیغام دی په زړه باندې؟ نو ما دا پیغام ده خو څه دی غریبان څه له مخې او شهباز شریف خو له مخې دی کې مونږ خپل عمران خان چې راسي خو ډېر ښه کار به وي. روان دی لاهور نه روان. الله دې وکړي چې په خیر راسي او عمران خان ته مونږ ولاړ یو تابعدار یو ورته. مهرباني. الله دې وکړي سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جوړه ښه یې؟ خیر دی شکر. څه نوم دی؟ حکمت الله. څویم کې؟ پنځم. او د کوم ځای؟ باجوړ. جمعې په ورځ چھټي کې سکول نه؟ جی. دا څه خرڅه ده؟ بوټان دي. کوم بوټان دي درسره؟ دا بس هر قسم موجود دي. ته مو ته وښایه که دا په 200 روپۍ باندې دا کم سیل دی 150 روپۍ 1.5 روپۍ باندې بس. سیل نه ورکړې دا خو دا یو پوټ چې کوم نه 150 نه دروند دی او ته یې په 150 روپۍ ورکړې. بس څه کوې 24 روپۍ نه ورکړې دا پنجابیان دي څه ته ووایو الله څه چې الله دا ولې دا پنجابیان داسې ولې وایي؟ پته نه دا بیا پنجابیان ډېر ناجایزه کوي چې ته په 150 روپۍ باندې دي ته بوټان ورکوې دوی یې نه اخلي. نه مړه هغوی 50 هم نه اخلي. 50 باندې هم نه اخلي او پښتانه پښتانه خو زده سره ګزاره کوي. څه ګزاره کوي؟ دې کې کومه کوالټۍ بوټان شته دی؟ د کوم ملکونو دي پکې؟ بس امریکانو هر رقم دي. هر رقم پکې شته دی او د ماشومان دام پکې په 150 دي او داسې میاشت دوه اړئ که نه که ټیم نه اړئ؟ نه اړئ ټیم؟ نه. بیا څه پیدا شو چې په 150 والې ټیم نه اړئ؟ بس څه کوې. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. څنګه روزانه ښه یې؟ امن ده ستا دواګانې دي. څه نوم دی روزانه؟ زما نوم غلام الله ده صاحب. غلام
الله صاحب ته کوم ځای زه د باجوړ اوسېدونکی یم باجوړ اوسېدونکی دلته څه کې جی دا بوټان خرڅو پېښ شو غریبي پکې چڼو چارته کوم ځای کې وټان دي دا د بارمک نه راځي پېښ شولې د امریکې غم پکې شته دی دا ځای شته دی مونږ پکې سپورټ خونه د ساجي په غونډه کې شکل یې جوړ کړی دی یار دا زمونږ تروزي ده پېښ شوله مونږ ته را رسېږي پېښ شوله په دې کې دغه چلیږي نو مریم اورنګزیب دې لیدلې وه ولې مې نه ولدل ستا دې بوټ دغه خولې ته زه ګورم مګر را دي دغه شانته بس څه کوې دغه شانته یي نو او دا نور دا واړه چې پکې دا په څو باندې ورکې دا په 200 روپۍ م سیل لګولی د سهار نه لګو خولې م ستړې شوې څوک یې نالي پېښ شولې چې راشه ویسته تېخړا شو غونډ په 200 باندې ورکې که یو په 200 یوه جوړه ورکو پېښ شولې نارې سورې وو کومه کپنۍ دي پکې دا خو ډېر پکې ښه مضبوط دی دا خو د ترکي والا کپنۍ ده پېښ شو زاریم د خلکو تشنی شي دا ترکیه والا مال دی دا د انګلینډ والا مال دی څه پېښ شولې دا خو پاکستان کې نه چلېږي دا خو د یخو علاقو مال دی یخو علاقو مال دی دا ګلګت سکردو ته خلک وړي هلته پېښې کسته روپۍ ورکوي خو پته نه لګي دې روړې قوت ته خلکو شی ډېر شوی دی خو څنګه دی اورې او چپړې هم پکې خلک علي په دې دا کې دا سپلای چې کومه دي که خو هر قسمه شی دي دا خو پاکستاني یې که نه دا بهر مال نظام بار ملکی زی دا می قسم ملکز کې دا بهر ملک دا چلی او دغه چلیږي بس دغه منګه د پاکستان په دته چلی بهر ملکز بدانه پخپو کوي یار بس هغه سپایر کړو د موږ پاکستان ته راکینستی پاکستان څه پیغام ورکړي پښتنو ته نو پښتنو ته دا پیغام ورکو چې موږ دغه ورونه پیښ کړو او ټول ته دغه پیغام ورکو دا لاندې مالونه اخلي لاندې مالونه له او بس پړې چې موږ هم پکې دال روټي برابرېږي او استاد غریبانو پکې خپل کار کوي زه مهرباني یار ډېر مننه ثانک یو دغه شانته بس څه کوې دغه شانته یي نو او دا نور دا واړه چې پکې